پنټاګان امریکايي ځواکونه لا هم د افغان عسکرو مرسته کوي. له افغانستان نه د امریکايي او ناټو ځواکونو د وتلو په درشل کې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویلي ځواکونه یې لا هم په افغانستان کې د حکومتي عسکرو مرسته کوي. د پنټاګان مرستیال بیان جان کیربي په واشنګټن کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې له افغانستان نه د امریکايي ځواکونو د وتلو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده، خو جنرال میلر هغه وضعیت له نږدې ګوري او دې واک لري چې خپلو عسکرو او د هغوی د راوتلو پروسه کې د اخته کسانو ساتنه وکړي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې میلر لا هم په افغانستان کې تر یو حده د افغان عسکرو مرسته کوي او که چیرې امریکایي عسکرو ته کوم ګواښ متوجه وي له منځه وړلو ته جدي دی. کیربي د امریکایي پوځ د مرکزي قمندانۍ سنټیګام د شمیر په اساس وویل چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو بهیر 12% بشپړه شوې او لا هم دوام لري تر څو تر ټاکلې نیټې پورې بشپړ شي. پنټاګان داسې مهال د حکومت عسکرو د ملاتړ خبر ورکوي چې د کابل حکومت چارواکي وایي بهرانیان په اوسنی وخت کې په جګړې تیز ډګر کې هیڅ رول نه لري او یوازې حکومتي عسکر د طالبانو د بریدونو په دفاع کې ولاړ دي. په تیرو څو اونیو کې طالبانو 2 ولسوالۍ نیولې دي او په هلمند، میدان وردګو او بغلان ولایتو کې پراخه ساحه تر واک لاندې راوستلې. شهر کونه بازار دی او دغه ماموریت دی. دا د شهر کونه بازار